السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. محترمینو، له یو نوې وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا ډیره مجربه وظیفه ده. له دې وظیفې نه بعد به ستاسو هره دعا الله تعالی فورا قبلوي. کن فیکن پر هغه ځای بناس یاست، هغه دعا به د الله تعالی قبول کړي. د دوو سجدو یو بهترین عمل، مجرب عمل له تاسو سره نن محترمینو شریک کوم. که د هر انسان دعا نه وي قبل سوی، که د هر انسان وظایف و اثر نه وي کړی، که د هر انسان حاجات نه وي پوره سوي، نن دې راسي دغه یوه وظیفه دې هم وازمویي. انشاءالله د دې وظیفې په برکت سره به الله تعالی جل جلاله دته هغه کومه دعا چې دی کوي فورا به یې قبوله کړي، کن فیکن به یې قبوله کړي. هغه حاجت چې نه پوره کیږي، سخت حاجت د فورا به پوره سي. د کامیابی لاره به الله تعالی ورته خلاص کړي، د قسمت بندې دروازې به خلاص سي، تقدیر به الله تعالی بدل کړي. ځکه چې تقدیر په دعا، له لمانځه نه بعد په دعا سره تقدیر بدلیدی سي. ولې؟ ځکه دا تقدیر یې معلق کړی ستا تر دعا ده، نو تاسې دعا وکړې، تقدیر به د دعا په برکت سره بدلیږي. بند قسمتونه به دې خلاصیږي، بندي خزانې به در باندې خلاص سي. الله تعالی به غیبي در باندې مهربان سي. دا محترمینو یوه داسې وظیفه ده، له لمر ختلو نه بعد 2 رکعته نفل ده، له هغه نه بعد دا وظیفه کیږي. ډېره اسانه ده چې د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه ده. هر کس یې کولی سي، نارینه زنانه یې کولی سي. محترمینو، لکه څنګه چې له شپې نه بعد یو رڼایي راپورته کیږي پر ټولې نړۍ باندې، څومره د کامیابی، د خوشحالي او زیری او رڼایي وي، او انسانان د خپل کورنۍ لپاره حلاله نفقه پکې ګټي، داسې به تا الله تعالی له تورو شپو څخه راوباسي، دعا به دې قبوله سي. داسې به تا الله تعالی له تورو شپو له تکلیفو څخه راوباسي، د کامیابی طرف ته به دې بوځي. داسې به تا الله تعالی له تورو شپو څخه راوباسي، په هر مقصد کې به دې کامیاب کړي. هر انسان په زندگی کې نه یو حاجت لري، هر انسان په زندگی کې یو دا لري، دعاګانې کوي چې ما دعا د الله تعالی قبول کړي. خو بعضې خلک یې صبر نه لري چې دوی غواړي چې الله تعالی دعا فورا قبول کړي. الله تعالی ته هیڅ زور نه غواړي، الله تعالی فورا کن فیکن د انسان دعا قبلوي. خو فرق پکې شته، د بعضې انسانانو دعا چې له هغه ځای څخه نه وي ولاړ سوي، دعا یې قبوله سي، حاجت یې پوره سي. د بعضو دی څه لږ په وخت پکې اخلي، د بعضې انسانانو بیا داسې وي چې حاجت یې پوره کېږي، دعا یې پوره کېږي، کلونه پکې اخلي. خو بعضې انسانان بیا داسې وي چې دعا یې په دې دنیا کې نشي قبولي، په آخرت کې الله تعالی ورته ساتلی. کمې چې دی دعاګانې کوي، په آخرت کې الله تعالی د ده لپاره په جنت کې بنګلې تیاروي، په جنت کې ماڼۍ تیاروي د ده د دعاو په برکت سره. نو یو انسان دې په ټینشن کې نه کېږي، په تکلیف کې دې نه کېږي، په داسې پریشانۍ کې چې زما دعا ولې نه قبلېږي. ضرور نه ضرور به د یو ورځ دعا قبلېږي، ضرور نه ضرور به د یو ورځ دعا اثر کوي، وظیفه به دې اثر کوي. ځکه چې الله تعالی د انسان محنت هېڅ کله نه ضایع کوي. ګوري بار بار وظایف کوي، په کومه وظیفه کې چې ناکام سواست نه سوه پوره، بیا یې کوئ، بیا یې کوئ. کم حاجت مو نه سو پوره، د هغه حاجت په باب چې کومه وظیفه ده بیا یې وکئ. الله تعالی مهربانه ده، یو ورځ به ستاسو حاجت ضرور پوره سي، ستاسو دعا به ضرور قبوله سي. الله پاک جل جلاله پر هر څه قادره ده. الله تعالی جل جلاله له هیچا سره دښمني نه لري چې د یو دعا قبلوي، د بل د نه قبلوي. خدا د الله پاک جل جلاله فیصلې دي، د یو په حق کې زر وکړي، د یو په حق کې فیصله بیا څه وخت واخلي. نو کوشش کوي څوک چې محنت کوي ضرور دغه په حق کې الله تعالی فیصله زر کوي. څوک چې جاري خپل محنت ساتي، د الله تعالی دربار ته بار بار ورځي، د الله تعالی حضور ته خپل لاس پورته کوي، وظایف کوي، الله تعالی هغه محنت قبلوي، الله تعالی محنت نه ضایع کوي، هغه دعا یې قبلیږي. محترمینو، ما تاسو ته وویل دا وظیفه ده ډیره بهترینه مجربه د بسم الله الرحمن الرحیم ده. بل د دې په ویلو سره د انسان په کاروبار کې، د انسان په رزق کې، د انسان په کورنۍ کې، د انسان په زندگی کې الله تعالی برکت اچوي. چې د دنیا ټولې روپۍ د تاوي چې برکت نه وي پکې، کې یوه معنا نه لري، هیڅ خوند نه کوي. نو دغه وظیفه کول په دې سره د انسان په زندگی کې برکات شاملیږي. محترمینو، وظیفه در سره شریک کوم. د روزې میاشتې مبارکه ده، کله چې می د سهار لمونځ وکئ، مثلا لمر راوختی، کله چې اوس خو اکثره وخت داسې وي چې له پیسنوي نه بعد چې کوم وخت را داخل سي، اذان وسي، فورا خلک لمونځ کوي. خو کوشش وکړئ تاسې بیا لغه بعد خلک نو ځي ویدېږي،
نو کوشش وکړئ تر لمر ختو پورې د سار سیه په دې لمر چې راوخیږي په دې دوران کې چې څنګه لمر چې راوواله ولې ځکه چې د سهار لمونځ چې دی وکړې له هغه نه بعد بیا نفل نه صحیح کېږي مکروه دي له هغه نه بعد بیا ته نفل نشې کولی تا ته اجازت نشته نو چې لمر راوخیږي ځکه چې په دې دوران کې یې کولی شي که زنانه یې که نارینه یې که په کور کې یاست که په مسجد کې یاست چې لمر راوختی اودس به وکړي په سنت طریقه له هغه نه بعد پر قبلې شریف ودرېږي 2 رکعاته نفل به وکړي ما تاسو ته ویل که زنانه یې که نارینه یې هر څوک یې کولی شي کله چې مې 2 رکعاته نفل وکړي له هغه نه بعد به وظیفه شروع کړي وظیفه دا رقم ده اول به الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم تر ولغدالین امین ووایاست یو وار بیا به یو وار درود شریف ووایاست کله چې یو وار درود شریف ووایاست اللهم صل علی مبارک ده بیا به 3 واره قل والله شریف ووایاست قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا به 3 واره ووایاست کله چې مې دا 3 واره وویل له هغه نه بعد به 2.5 واره بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم هغه خپل حاجات به ټول په ذهن کې وي نور ټول خیالات به له ذهن څخه ایستلي دا هم په ذهن کې وي چې د دعا د قبولیت لپاره کوم د الله تعالی د رضایت لپاره کوم کله چې مې دا 2.5 واره وویل له هغه نه بعد به بیا داسې عمل وکړي یو وار الحمدلله په پای کې یو وار درود شریف 3 واره قل والله داسې مې وویل پر ځان باندې بې جوف کړي او الله تعالی ته به لاس پورته کړي په ډېره خشوع په ډېر عاجزي سره به دعا وکړي د خپل حاجت په باب باندې دغه درود شریف په ورته وسیله کې ورته شفیع کړي الله تعالی چې د دې په برکت سره الحمدلله به ورته شفیع کړي چې د دې په برکت سره او سورۃ اخلاص قل والله شریف د هغه به ورته وسیله کړي چې د دې په برکت سره بسم الله الرحمن الرحیم دا به ورته وسیله کړي چې د دې په برکت سره الله تعالی زموږ د حجت طرف پر کې الله تعالی زموږ د دعا را قبول کړي الله تعالی مهربان د تاسو دعا به کن فیکون باندې قبليږي محترمینو خدای دې وکړي دا وظیفه تاسو خوښه سوي او ویم کړی عمل عمر باندې وکړي په الله تعالی مسپارم تر بلې وظیفې د خدای په امان